په خیر. له کابل وخت څخه د دې اونۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه حلیمه صدیقی یم. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د سلاکار مولوي محمد حکمت په مشرۍ یوه لوړپوړي پلاوي سره سرپل ولایت ته سفر کړی. د دغه پلاوي غړو د سرپل له والي محمد یعقوب عبدالرحمن او یو شمېر نورو سیمه ییزو مسؤلینو سره په کتنه کې د قانونو برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د پلانونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. ازبکستان هیواد ته د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې پلاوي د سفر په ترڅ کې چې مشري یې د دې ادارې عمومي رئیس ملا بختالرحمن کوي. تېره ورځ د افغانستان، پاکستان او ازبکستان هیوادونو د اوسپنې پټلۍ مسؤلینو ترمنځ ګډه ناسته وشوه او په پایله کې یې د افغانستان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژې د چارو د مخته وړلو لپاره ګډ دفتر پرانیستل شو. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هنر او کلتور معین مولوي عتیق الله عزیزي د صنعت او سوداګرۍ اونۍ په مناسبت جوړ شوي د کابل نړیوال نندارتون په څنډه کې د نقاشۍ او میناتورۍ له برخې څخه لیدنه وکړه. په یاد نندارتون کې د یو شمېر ښځینه او نارینه هنرمندانو هنري اثار پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.